د الله سبحانه و تعالی له طرفه زیر د خپل ټولو بندگانو ته او چې کله ته دا زیر واوري نو نا امیده بنشي او په دې به وپوهیږي چې څومره مهربانه خالق لري. حدیث قدسی دی الله سبحانه و تعالی فرمایي اے د ادم بچیه که ته صرف زمانه مدد وغواړي او خپل ټول امیدونه ما پورې وتړي نو زه به تا ته ستا ګناهونه معاف کړم ولا ابالي او ما ته ستا د ګناهونو هیڅ پروا نشته. اے د ادم بچیه که چېرته ستا ګناهونه د اسمان غاړو او کنارو ته ورسیږي دومره ګناهونه وکړي ثم استغفرتني او بیا ما نه بخښنه طلب کړي غفرت لك زه به تا ته بخښنه وکړم. سبحان الله. اے د ادم بچیه که چېرته مخ د ځمکه د ګناهونو نه ډکه راوړې ما ته زه به درته همدومره بخښنه وکړم خو شرط دا دی چې ما سره شریک نه وي جوړ کړی. سبحان الله. نو ای غافل بنده او ای زما ګناهګاره وروره ولې باید ناهیلې شي ولې باید ناامیده شي چې دومره لوی خالق او مهربان رب لري. ځکه الله فرمایي ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. د الله د رحمت څخه مه ناامیده کیږئ بېشکه د الله د رحمت څخه نه ناامیده کیږي مګر کافران. مسلمان باید ناامیده نشي ځکه دومره لوی مهربان رب لري او الله سبحانه و تعالی ته نږدې او غوره هغه څوک دي چې هغه د خپلو ګناهونو توبه وباسي الله سبحانه و تعالی ته الله ته رجوع کوي په خپلو ګناهونو باندې پښیماني ښایي. ځکه حدیث کې راځي هر یو انسان نه ګناه کوي وخیر الخطائین غوره په ګناهګارانو کې هغه څوک دی توابون چې د خپلو ګناهونو نه توبه وباسي الله ته رجوع کوي. نو همدا اوس هم وخت شته راځئ چې الله سبحانه و تعالی ته رجوع او د خپلو تیرو ګناهونو معافي ترېنه وغواړو چې الله مونږه معاف کړي. فيض الرضا وسحائب الغفران